مسلمانان دي او یا اتیا کاله وشو جمعات ته راځي مونځ کوي کور ته ځي مونځونه کوي خو په ډېر افسوس سره د مانځه ترجمه ورته نه ورځي ما په تېره جمعه کې موانعو کې دا خبره کړې وه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که چاله خوب ورغلی فلینم اوده دې شي بیا راپاڅېږي بیا دې مونځ وکړي نو په هغه حدیث کې ورسره دا الفاظ دي فلینم حتی یعلم ما یقرأ دا دې اوده شي چې کله راپاڅېده او دې حالت ته راورسېده حتی یعلم ما یقرأ چې ده ته پته لګېږي زه څه ویمه د دې نه علما استدلال کوي د مانځه ترجمه هم یادول پکار دي چې تا ته پته لګېږي چې زه د الله څه خبرې کوم زه په دې قیام کې الله ته څه ویل غواړم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم زه په سجده کې الله ته څه ویل غواړم زه په رکوع کې الله ته څه ویل غواړم باید چې ما تا ته د دې خبرې علم وي ډېرو مسلمانانو ته د منځونو ترجمې نه دي یادې د دې سورة النساء دا کوم آیات چې ما ولوستل یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون الله سبحانه وتعالى په دې آیات کې علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ له عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ روټۍ کړې وه روټۍ او په هغه وخت کې دا شراب حرام نه و صحابه کرامو به مسکل د شراب حرمت نه و راغلی وی په موږ یې د روټۍ نه پس شراب وسکل شراب وی چې کله موږ شراب وسکل د جمع ټیم رالی زه مانځه ته مخکې شوم نو ما دا سورة الکافرون شروع کو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون دا مې ویل نو الله سبحانه وتعالی دا آیات راولېږل چې بندګانو مانځه ته تر هغه وخته پورې مه مخکې کېږئ چې د نشې په حالت کې یئ ولې کله کله به د خولې نه داسې الفاظ راوځي چې هغه به د کفر وي ایمان نه به خلاص نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل حتی تعلموا ما تقولون تر هغه وخته پورې دې مانځه ته مه رانږدې کېږئ چې تاسو ته پته ولګېږي ما تقولون چې په مانځه کې تاسو څه ویل نو ډېر مسلمانان الفاظ خو به ورته معلومي خو دا ورته پته نه لګېږي چې زه څه ویل غواړم د الله نه څه غواړم زه د الله سره د څه معرکه کوم زه د الله سره د څه شي جرګه کوم د دې وجه نه زما محترمو چې کله د انسان د مانځه ترجمه زده دا مونځ بیا ډېر په ښایسته حالت کې کوي د ده په مانځه کې خشوع راځي خشوع ده ته پته لګېږي زه د الله نه سوال کوم غواړم یې ده ته پته لګېږي زه د الله صفتونه بیانومه لګیم د دې وجه نه زما محترمو دا مونځ د الله سره جرګه ده مرکه ده خبرې دي د دې په ترجمه باندې ځان پوی کول پکار دي که نارینه دي او که زنانه ډېرو خویندو ته هم د دې کمی دی چې د یو انسان د مانځه ترجمه زده نو دا سبب دی د دې خبرې چې د ده په مانځه کې به الله خشوع پیدا کړي